بسم الله الرحمن الرحيم. مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 22مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته یا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ای خلکو د خپل رب له غضب نه ځان وژغورئ. حقیقت دا دی چې د قیامت زلزله لوی هولناک شی دی. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. په کومه ورځ چې ته هغه وینې حال به ځاوي چې هر تی ورکوونکې بل خپل تیرولي ماشوم څخه غافل شي. د هر حاملې حمل به وغورځي او خلک به تاته به صدق کارش. په داسې حال کې چې هغوی به نشن نه وي بلکې د الله عذاب به داسې سخت وي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ځینې خلک داسې دي چې بې علمه د الله په باب خبرې اړوي او د هر سرکشه شیطان پیروي کوي. په داسې حال کې چې د شیطان په برخه کې دا لیکلي دي چې څوک چې هغه دوست ونیسي نو هغه به گمراه کړي او د دوزخ د عذاب لار به وروخي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د الحج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 22مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته یا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 5م آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ای خلکو که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب ستاسو څه شک وي نو تاسو ته د څرګند وي چې موږ تاسو له خاورې نه پیدا کړی یې. بیا له نطفې نه بیا د وینې له ټوټې نه بیا د غوښې له بوټۍ نه چې شکل لرونکي هم وي او بې شکله هم. دا موږ د دې لپاره کوي ترڅو چې تاسو ته حقیقت څرګند کړو. موږ چې کومه نطفه وغواړو تر یوې ټاکلې مودې پورې په رحمونو کې تم کړې ساتو. بیا تاسو د یو ماشوم په بڼه راباسو. بیا تاسو روزنه پالنه کوو ترڅو چې تاسو خپل بشپړې ځوانۍ ته ورسیږئ. او له تاسو نه څوک د مخه بیرته غوښتل کیږي یعنی مري او څوک د ډیر ناکاره عمر خواته ګرځول کیږي
ترڅو چې په هر څه باندې له پوهېدو نه وروسته بیا په هیڅ نه پوهېږي او ته وینې چې ځمکه وچه کلکه پرته ده بیا چې په کوم ځای کې مونږ پر هغې باران وورو په ناڅاپي ډول وخوځېده ډډه شوه او هر راز ښایسته ښېرازه نباتات یې راوبرکول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دا هر څه لدی عمل دي چې همدغه الله حق دی او هغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر څه قادر دی او دا د دې خبرې دلیل دی چې د قیامت ساعت راتلونکی دی په هغه کې د څه شک گنجائش نشته او الله به ارومرو هغه خلق را پاتوي چې په قبرونو کې دي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ځینې نور خلق داسې دي چې لکم علم هدایت او روښنايي بخونکي کتاب نه پرته په غاړه غړولو سره د خدای په باب شخړه کوي ترڅو چې خلق د خدای له لارې نه واړوي د داسې شخص لپاره په دنیا کې رسوایی ده او د قیامت په ورځ به مونږ په هغه باندې د اور د عذاب خوند وڅکو ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد دا د ستا هغه آینده چې ستا خپل لاسونو ستا لپاره تیار کړی ده کنه نو الله پر خپل بندگانو ظلم کوونکی نه دی ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين او په خلکو کې څوک داسې دي چې د دین په څنډه باندې پوسېدو سره یعنی خپل خاصو ګټو ته رسیدو په خاطر د الله بندگی کوي که ګټه تر لاسه شو نو ډاډه شو او چې کوم کړهو راغی نو پر بل مخ راوګرځید د هغه دنیا هم لاړه او آخرت هم دغه د څرګند خساره يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد بیا هغه الله نه پرته او هسته ته بلنه ورکوي چې نه هغه ته زیان رسولای شي نه ګټه دا د گمراهی انتها ده يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير غوی هغه هستی بلی چې د هغو زیان د هغو له ګټې نه ډیر نږدې ده ډیر بد دی د هغه مولا او ډیر بد دی د هغه رفیق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد د دې برعکس الله هغه کسان چې ایمان راوړ او نیک عملونه وکړل په یقیني ډول داسې جنتونو ته به نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي رواني وي الله کوي هغه څه چې خوښ شي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ څوک چې دا ګمان کوي چې الله به په دنیا او آخرت کې د هغه سره څه مرسته ونه کړي هغه ته پکار ده چې د ویرسۍ په وسیله تر اسمانه ځان ورسوي په هغه کې سورې وکړي بیا دی وګوري چې آیا د هغه تدبیر د یو داسې شي مخنیوي کولای شي چې د هغه بدی شي وكذلك أنزلناه آيات بينات
وأن الله يهدي من يريد. لدغس روخانه خبرو سره مونږ دغه قرآن نازل کړی دی او الله چې چاته وغواړي لار ورخي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. کوم کسانو چې ایمان راوړ او کوم کسان چې يهوديان شول او صابيان او نصارا او مجوسيان او کوم خلک چې مشرک شول الله به د هغو ټول په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکړي. هر څه د الله تر نظر لاندې دي. د حج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 28مه مبارکه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته یا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له اتلسم آیت څخه اوري. د دغه آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیت نویني چې د الله په وړاندې سر په سجده دي هغه ټول مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي. لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې، څاروي، زیاتره انسانان او زیاتره هغه کسان هم چې د عذاب وړ ګرځېدلي دي. او الله چې څوک ذلیل او رسوا کړي هغه ته بیا کوم عزت ورکوونکی نشته. الله چې څه غواړي کوي. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. دا دوه ډلې دي چې د هغو په منځ کې د خپل رب په باب جګړه ده. له دوی نه هغه کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د اور جامې جوړې شوي دي. د هغو د سرونو د پاسه به خوټېدلې اوبور توی شي چې په هغو سره به یوازې د هغو په ټوکې نه ان د ګیرې د نن برخه به ورچ شي یعنی وسوځي او د هغو د تعذيب لپاره به د وسپنې ګرځونه وي. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. کله چې هغوی د ورختای له عمله له دوزخ نه د وتلو هڅه کوي بیرته په همغه کې تیل وهل کیږي چې وڅ کوي اوس د سوځېدو د عذاب خوند. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بل پلوته کوم خلکو چې ایمان راوړ او کوم کسانو چې نیک عملونه وکړل الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړای شي او د هغو جامې به وریښمینې وي. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هغو ته د سپېڅلې خبرې قبلولو هدایت ورپو برخه شو او هغو ته د ستایل شوي خدای لاره وښودله شوه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس
الناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. کوم کسان چې کافر شول او کوم کسان چې نن د الله له لارې نه او د هغه مسجد الحرام له زیارت کولو نه خلق امنه کوي چې موږ هغه د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دی چې په هغه کې د هغه ځای د اوسیدونکو او بهرنیو راتلونکو حقوق برابر دي د هغو چارچلن په یقیني ډول د سزا وړ دی. په دغه مسجد حرام کې چې هر څوک له رښتینولۍ نه په انحراف کولو د ظلم لاره غوره کړي په هغه باندې موږ د دردناک عذاب خوند وڅکو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یاد کړه هغه وخت چې موږ د ابراهیم لپاره د دغه کور یعنی د کعبې د خونې ځای ټاکلی. لدې هدایت سره چې ما سره هیڅ شی مشرک او زما کور د طواف کوونکو او قیام او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک کړه. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. او خلکو ته د حج لپاره عمومي اعلان وکړه چې هغوی تاسو له هر لري مزل نه پلی او پروخانو سپاره راشي ترڅو هغه ګټي وویني چې دلته د هغو لپاره موجود دي او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته روزي کړي په خپل هم وخوري او تنګلاسو محتاجانو ته هم ورکړي. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بیا د خپل بدن خيري ګردونه ایسته کړی او خپل نظرونه دې پوره کړی او د دغه لرغونی کور طواف دې وکړي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. داود کعبه جوړولو هدف او څوک چې د الله د وذکرو حرمتونو درناوی وکړي نو دا د هغه د رب په نزد په خپل د همغه لپاره ډیره غوړه ده او تاسو لپاره څاروي حلال وګرځول شول پرته له هغو شیانو څخه چې تاسو ته خودل شوی دي نو د بوتانو له پلیدۍ نه ځان وساتئ له دروغ ویناو نه ډډه وکړئ. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. یوې خواته په مخاړولو د الله بندگان شي له هغه سره څوک مشرک کوي او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو داسې وګڼه چې هغه له اسمان را وغورځید. اوس بیا هغه الوتونکي په الوزولو وتښتوي یا به باد داسې ځای ته یوسي او به غورځوي چې هلته هغه تخړې لاړ شي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دغه د اصلي موضوع ور باندې پوه شي او څوک چې د الله د ټاکلو شعایرو درناوی وکړي نو دا د زړونو له پرهیزګارۍ څخه ده. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تاسو ترې ټاکلې مودې پورې له هغو یعنی د هدیې له څارویو څخه د ګټې اخیستلو حق لري. بیا د هغو د قربانۍ ځای د همغه لرغونی کور سره ده. ولكل
أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د هر امت لپاره مونږ د قربانۍ یو کړنلاره ټاکلې ده ترڅو چې د هغه امت وګړي په هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته په برخه کړي. په دغه بیلابیلو لارو کې هدف همغه یو دی. نو ستاسو خدای یکی یو دی او تاسو د همغه د امر اطاعت وکړئ. او ای پیغمبر زیره ورکړه د عاجزۍ چلند غوړه کوونکو ته چې د هغو حال د ادای چې کله د الله ذکر اوري نو زړونه یې لړزيږي. هر کړهو چې ور باندې راځي صبر ور باندې کوي. لمونځ قایموي او هغوی ته چې مونږ کوم روزي ورکړي ده له هغې نه د الله په لار کې لګښت کوي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. او د قربانۍ خان مونږ ستاسو لپاره د خدای په شعایرو کې شامل کړي. په هغو کې ستاسو لپاره ښېګڼه ده. نو هغه ودروي د الله نوم ور باندې واخلي. او کله چې له قربانۍ څخه وروسته د هغو اړخونه په ځمکه باندې پریوزي نو له هغو نه په خپل هم خوري او په هغو کسانو باندې هم خوري چې قناعت کوونکي او په هغو کسانو باندې هم چې خپل اړتیا وړاندې کړي. دغه څاروي مونږ په همدې ډول ستاسو لپاره رام کړی دي ترڅو چې تاسو شکر وباسئ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نه د هغو غوښه الله ته رسیږي او نه ویني مګر هغه ستاسو تقوا رسیږي. هغه ستاسو لپاره هغه یعنی دغه څاروي رام کړی دي ترڅو چې تاسو د هغه په درکړې لارښوونه د هغه په لوی قایل شي. او ای پیغمبره نیکو کارانو ته زیری ورکړه. ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. بشکه چې الله له هغو کسانو څخه دفاع کوي چې ایمان راوړی دی. دا یقیني ده چې الله هیڅ یو خائن د نعمت منکر نه خوښوي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هغو کسانو ته اجازه ورکړه شوه چې د هغو پر خلاف په جګړه لاس پورې کړي ځکه چې هغوی مظلومان دي او الله په یقیني ډول د هغو د ملاتړ وس لري. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. دا هغه کسان دي چې له خپل کورونو څخه په ناحق وېستل شول یوازې په دې جرم چې هغوی وایي زمونږ رب الله دی. که الله خلق یو د بل په وسیله دفن نکړي نو خانقاګانې، کلیساګانې، عبادتخانې او جماعتونه چې په هغو کې د الله نوم ډیر زیات اخیستل کیږي ټول به ونړول شي. الله به ارومرو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغه مرسته وکړي
الله ډیر زورور او برلاسی دی. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دا هغه کسان دي چې کوم دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکړو نو لمونځ به قایم کړي، زکات به ورکړي، په خو چارو به امر وکړي او له بدوینه به منع وکړي او د ټولو چارو پای د الله په لاس کې دی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ای پیغمبره که هغوی تا دروغجن ګڼي نو له هغو نه مخکې د نوح قوم، عادیانو، سمودیانو، د ابراهیم قوم، د لوط قوم او د مدین خلکو هم د دروغ نسبتونه کړي دي او موسی هم دروغجن ګڼل شوی دی. د حق دغه ټولو منکرانو ته ما لومړی مهلت ورکړ، بیا مې ونیول. اوس وګورئ چې زما عذاب څنګه و. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. څومره سیمې چې د هغو خلک منحرف و موږ هغه تباه کړي او نن هغه په خپل چتونو باندې نسکوري پرتی دي. څومره څاګانې شاړې او څومره معنی کڼوالي شوي دي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دوی په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې زړونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای. حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. دوی د عذاب لپاره بیړه کوي، الله به هیڅکله د خپل وعدې نه تخلف نه کوي. استاد رب په نزد یو ورځ تاسو په حساب زرو کلونو سره برابري. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. څومره سیمې دي چې د هغو خلک ظالمانو، ما هغو ته لومړی مهلت ورکړ، بیا مې ونیول او د ټولو بیرته ما ته راتګ دی. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. اے محمد وایا چې اے خلکو زه خو ستاسو لپاره یوازینی هغه سړی یم چې د بدې ورځې له راتګ نه مخکې په ډاګه څرګنده خبرونکی یم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره بخښنه ده او پتمنه روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. او کوم کسان چې زموږ د آیاتونو د مغلوب ښودلو هڅه وکړي هغوی د دوزخ ملګري دي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. او اے محمد لتان مخکې مونږ نکوم رسول داسې لګلای دی او نه نبی چې له هغه سره دغه معاملې نوی رامنځته شوی چې کله چې هغه تمنا وکړه شیطان د هغه په تمنا کې خلل واچو
نو شیطان چې هر څه خلل اچوي الله هغه لمنځه وړي او خپل آیتونه محکموي. الله د علم او حکمت لرونکی دی. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. غزکه داسې کوي ترڅو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځوي چې د هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګېدلې ده او د هغو لپاره چې زړونه یې فاسد دي. حقیقت دا دی چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډیر لري شوي دي. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. او له علم څخه برخه لرونکي خلک وپوهیږي چې دا حق د استاد رب لوري او هغوی ور باندې ایمان راوړي او د هغو زړونه د دې په وړاندې ښکته شي. بشک الله ایمان راوړونکو ته تل سم لار ښیي. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. انکار کوونکی خو به هم داسې د هغه په لور په شک کې پاتې وي تر دې پورې چې یا خو پر هغه باندې په ناڅاپي ډول د قیامت ساعت راشي یا د یوې شومې ورځې عذاب نازل شي. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. په هغه ورځ به پاچاهي یوازې د الله وي او هغه به د دوی په منځ کې پریکړه وکړي. کوم کسان چې مؤمنان او د غوره عملونو خاوندان وي هغوی به په نعمت معمور او جنتونو ته لاړ شي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. او کوم کسان چې کافر شوي وي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وي د هغو لپاره به رسوا کوونکی عذاب. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. او کوم کسانو چې د الله په لار کې هجرت وکړ بیا ووژل شول یا په خپل مرګ مړ شول الله به هغه ته غوره روزي ورکړي او بشکه یوازې الله ډیر ښه روزي ورکوونکی دی. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وغي بداسه زایت ننباسي چې هغه ور باندې خوشحاله شي. بشک الله د پوهې او زغم څښتن دی. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. دا خدای د هغوی حال او څوک چې غچ واخلي هغه څه لکه چې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاته هم شوی وي نو الله بل هغه سره اروم راسته وکړي. الله معافي کوونکی او بخښونکی دی. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. دا د دې لپاره چې د شپې نه د ورځې او له ورځې نه د شپې راوستونکی یوازې الله دی او هغه اوریدونکی او لیدونکی دی. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا د دې لپاره چې یوازې الله حق دی او هغه ټول باطل دي چې دوی هغه ته الله نه پرته بلنه ورکړي او یوازې الله برلاسه او لوی دی. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة
إن الله لطيف خبير. آیت نګوري چې الله له اسمانه اوبوروي او د هغو په برکت زمکه زرغونی. حقیقت دا دی چې هغه د لطف خاوند او با خبره ده. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ټول هغه څه د همغه دي چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي. بشکه همغه بې نیاز او ستایل شوی دی. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیت نویني چې هغه ټول هغه څه ستاسو لپاره رام کړی دي چې په ځمکه کې دي او همغه کشته د قانون تابع کړی ده چې د هغه په حکم په سمندر کې ګرځي را ګرځي او همغه اسمان په داسې شان ساتي چې د هغه له اذن نه پرته هغه په ځمکه نشي را غورځېدل. واقعیت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربان او بخښونکی دی. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. همغه ذات دی چې تاسو ته ژوند در بخلای دی، همغه تاسو ته مرګ درکوي او همغه به تاسو بیا را ژوندې کړي. په رښتیا چې انسان ډیر زیات د حق منکر دی. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. موږ د هر امت لپاره د عبادت یو کړنلاره ټاکلې ده چې هغوی پیروي کوي. نو ای محمد، هغوی د پدې باب له تاسو سره جګړه نه کوي. ته د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه. دا باوري ده چې ته پر سمه لار یې. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. او که هغوی له تاسو سره شخړه وکړي نو وایي چې تاسو چې څه کوي الله ته ښه معلوم دي. الله به د قیامت په ورځ تاسو په منځ کې د هغو ټولو خبرو پریکړه وکړي چې تاسو په کې اختلاف کوئ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیت نه پوهیږي چې د اسمان او ځمکې هر شی الله ته معلوم دی. هر څه په یو کتاب کې ثبت دي. د الله لپاره دا هیڅ ګرانه نه ده. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. دوی له الله نه پرته د هغو عبادت کوي چې د هغو لپاره نه هغه کوم سند نازل کړی دی او نه دوی په خپل د هغو په باب څه علم لري. د دغو ظالمانو لپاره هیڅ څوک مرستندوی نشته. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. او کله چې دوی ته زموږ روښانه څرګند آیاتونه اورول کیږي نو ته ګوري چې د حق د منکرانو په څیرو کې د انکار حالت څرګندي او دا سی بریخي چې همدا اوس به هغوی پر هغو کسانو باندې ور ټوپ کړي چې دوی ته زموږ آیاتونه اوروي. دوی ته وایا زه تاسو ته دروغ یم چې له دین لا زیات بد شي څه دی. اور الله د هغو کسانو په برخه کې د هغه وعده کړی ده چې د حق له منلو څخه انکار وکړي او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای خلکو یو مثال راوړل کیږي په غور سره واوري. تاسو چې کوم معبودان له خدای پرته بلئ که هغوی ټول په لاس یو کول دی مچ پیدا کول وغواړي نو نشي پیدا کولای بلکې که مچ له هغو څخه کوم شی وتښتوي نو هغوی هغه هم څخه نشي راخلاصولای هم راسته غوښتونکي کمزوري او هم هغه هستي کمزوري دي چې مرسته ورڅخه غوښتل کیږي. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. دغه کسانو د الله قدر په هغه شان و نه پیژاند لکه څنګه چې د هغه د پیژندلو حق دی. واقعیت دا دی چې د قوت او برلاسي څښتن خو یوازې الله دی. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. حقیقت دا دی چې الله د خپل فرمانونو لګلو لپاره له پرښتونه هم پیغام رسونکي ټاکي او له انسانانو نه هم هغه اوریدونکی او لیدونکی دی. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. څه چې د هغو په وړاندې دي په هغو باندې هم هغه پوهیږي او څه چې له هغو نه پټ پناه دي په هغو باندې هم هغه خبر ده او ټول چارې د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو رکوع او سجده وکړئ د خپل رب بندگی وکړئ او هیڅ چارې سرته ورسوي خای چې برای در په برخه شي. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. د الله په لار کې همغه سي جهاد وکړي لکه څنګه چې د جهاد کولو حق دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوړه کړی او په دین کې پر تاسو څه سختي نه دراوستي. ثابت اوسئ د خپل پلار ابراهیم پر ملت یعنی آیین او طریقې باندې. الله مخکې هم ستاسو نوم مسلمانی خيو او په دې قران کې هم ستاسو همدغه نوم دی ترڅو چې پیغمبر پر تاسو شاهد وي او تاسو پر خلکو شاهدان. نو لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ او په الله پورې ځان مربوط کړئ. هغه ستاسو مولا دی هغه ډیر غوړه مولا دی او ډیر غوړه مرستندوی.